Saddam Hussein. Saddam's regime. سلامونه ملګرو. ځینې شیبې داسې وي چې تاریخ یې هېرول نشي زغملی. ځینې لحظې دومره ژورې، دردناکې او اغېزمنې وي چې ان څو نسلونه یې په یاد ساتي. نن مو درته هغه واقعه راوړې چې یو امریکایي عسکر یې عیني شاهد دی. خو دا یوازې د یو انسان د مرګ کیسه نه ده. دا د یو قوم د غیرت، د یو ملت د سالار او د یو مظلوم حکمران د ژوند د وروستیو شیبو داستان دی. ګرینویچ یعنې د نړیوال وخت مطابق د شپې 2 بجې وې. اوسپنیزو دروازو تر شا هغه خونه چېرته چې صدام حسین خپل د ژوند وروستي ساعتونه تېرول. دروازه یې پرانیستل شوه او یو لوړپوړی عراقي چارواکی د اعدام د څار ډلې مشر دننه راغی. امریکایي عسکرو ته یې د وتلو امر وکړ او صدام حسین ته یې وویل چې یو ګړی وروسته به اعدام شي. خو دا سړی چې د نړۍ له ستر قدرت سره یې مقابله کړې وه هېڅ ونه یارېد. نه یې بغاوت وکړ، نه یې چیغه وکړه او نه یې هم رحم وغوښت، بلکې هغه خپل د مرګ دې صحنې ته چمتو و. صدام حسین وویل چې د چرګ غوښه، وریجې او د شاتو ګرمې اوبه ورته راوړل شي. د شاتو نیمه ګرمې اوبه دا هغه نوشابه وه چې صدام حسین ورسره د ماشومتوب څخه عادت و. خواړه یې وخوړل او 2 پیالې ګرمې اوبه یې وڅښلې. وروسته ورته د تشناب ته د تلو اجازه ورکړل شوه، خو ده انکار وکړ. صدام حسین اودس وکړ او راغی د خپل اوسپنیز تخت پر څنګ کېناست. قرآن مجید یې راواخیست. دا هغه قرآن مجید و کوم چې ده ته د خپلې مېرمنې لخوا د تحفې په ډول ورکړل شوی و. تلاوت یې پیل کړ. کوټه خاموشه شوه. یوازې د قرآن مجید د تلاوت غږ او د مرګ انتظار و. اعدام ته چمتوالی روان و. د اعدام تختې او رسۍ چکېدلې. له مردهخانې 2 کسان راغلل. تابوت یې راوړ او د تختې څنګ ته یې کېښود. 2 بجې او 50 دقیقې وې چې صدام حسین د مرګ خونې ته راوستل شو. په حاضرینو کې یو قاضي، دیني عالمان، ډاکټر، حکومتي چارواکي او یو شمېر امریکایي عسکر موجود وو. د کوټې په کونج کې کیمره لګېدلې وه او دغه ټوله صحنه ثبت کېدله. یو رسمي چارواکي د اعدام حکم ولوست. صدام حسین پیاوړي قدمونه واخیستل او د اعدام پر تخت ودرېد. خو جلادان هغوی وېرېدلي وو. له ډېره ډاره رېږدېدل او ځینو یې خپل مخونه تر ماسکونو لاندې پټ کړي وو، لکه مافیا د ډلې غړي یا کوم لوی جنایتکاران. هغه امریکایي عسکر کوم چې د دې پیښې عیني شاهد دی وایي زما زړه غوښتل چې له کوټې وتښتم، ځکه دا لومړی ځل و چې ما داسې یوه صحنه ولیدله. کله چې صدام حسین وخندل په کوټه کې ټولو حاضرینو ته شک پیدا شو چې آیا دا کوټه له باروتو ډکه ده، ځکه دا ناشونې وه چې یو څوک دې د مرګ له شیبې مخکې وخاندي. صدام حسین مسکی شو. دا کلمه یې وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله، خو دا د هغه وروستی کلمه نه وه. یو ځل بیا یې په پیاوړي اواز سره دغه کلمه تکرار کړه. یاد عسکر وایي هغه واقعا مسکی شو، لکه هغه سره چې د کوم غایبانه ځواک مل وي. دا یوازې د یو سړي مرګ نه و، دا د یو باب د ختمېدو شیبه وه. صدام حسین یو سخت دریځه مشر خو د ځینو لپاره د غیرت سمبول و. هغه لومړی مشر و چې د اسرائیلو تلابیب ښار یې د سکات تر توغندیو لاندې راوست. د ده له ډاره یهودیان د پیشوګانو په څېر تر بنکرو لاندې پټ شول. حتی هغه د جګړې پر مهال هم د عربي وحدت نارې غلې نه کړې. هغه شام او لبنان ته وویل چې یوازې 1 هفته خپل سرحدونه ماته په حواله کړئ، زه به فلسطین په بشپړ ډول آزاد کړم. اعدام له شیبې مخکې یو امریکایي افسر ورنږدې شو او ورته یې وویل چې ستاسو وروستۍ غوښتنه څه ده؟ صدام حسین وویل چې ما ته زما کوټ راوړئ. افسر حیران شو. ورته یې وویل چې یوازې همدا؟ ولې؟ صدام حسین ځواب ورکړ چې د سهار لخوا د عراق هوا ډېره سړه وي، هسې نه چې زما بدن د سړو له امله ولړزېږي او زما ولس فکر وکړي چې صدام حسین له مرګه وډار شو. دا د ده د غیرت، حوصلې او مېړانې وروستی بېلګه وه. او بیا هغه شیبه راورسېدله چې د اعدام رسۍ تر غاړې تاو شوه
او د تختې هندل ته لاس ورکړل شو. جلادان ویرېدلي وو خو دا سړی د مرګ غاړې ته هم ثابت ولاړ و. یا د عسکر وایي موږ فکر کوو چې موږ په یو دام کې لوېدلي وو، ځکه دا ناشوني وه چې یو څوک دې د مرګ په حالت کې وخاندي، مسکا دې وکړي او کلمه دې ووایي. د زیاته کړه که دغه صحنه ثبت شوې نه وای نو ما سره به هیچا هم دغه خبره نه وای منلې. دا یوازې د صدام حسین د ژوند پای نه و، دا د مسلمه امت د غیرت نښه وه چې نړۍ ته وروښودل شوه. ملګرو، دا و د صدام حسین د ژوند د وروستۍ شپې وروستي څو ساعتونه چې موږ په خپلو الفاظو کې درته بیان کړل. خو که غواړئ چې د صدام حسین له بشپړ تاریخ او له بعضې واقعو خبر شئ او لا زیات معلومات ترلاسه کړئ نو خپل نظر مو راسره شریک کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، کمنټ وکړئ او خپل ملګرو سره شیر کړئ. د نورو داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره د حیران فیکټس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د توجه څخه مو نړۍ مننه. والسلام.